دغه زمانه کې چې کوم پیغمبر و حضرت دانیال علیه السلام هغه ورته ما درته نه وی چې سم شي زما خبره نه منله څنګه شوی اوس په خپل دولت په نشه په غرور کې پراته وي د خپلو بچو او د قومونو په غرور کې پراته وي او زما خبره درته اوس خبره نه ښکارېدله زما خبرو پورې به هم ټوکې کول لکه اوس چې څنګه د ملیانو دې خبرو پورې خلک ټوکې کوي جنازې له چې خلک لاړ شي که ملا صاحب لږ غوندې تقریر وکړي کړي دا خلک وایي یاره ټیم خو پوره دی که نه وخت پوره دی ولې د دین خبره دومره په موږ سپکه لګي د دنیا د دین خبره یو ځای کې د دین خبره بیانېږي مونږ وایي مړه د اوزګار دی یاره وخت دی لګیا دی خبرې کوي ولې څه چل وشو ته څه کوې دنیا پسې منډه وې د دین خبره دومره در باندې بده لګي دی دا عالم که درته خبره کوي خو د الله خبره درته کوي که دا عالم درته خبره کوي خو د الله د رسول خبره درته کوي که دا تبلیغ والا درته خبره کوي خو د الله او د رسول خبره درته کوي تا ته خو پیسې خو در نه غواړي او در نه مشرق غواړي نو ولې په ظالمه د خدای او د رسول خبرې بدې شي دقسې مثال و هغه دانیال علیه السلام وایي ما درته نه ما پورې م ټوکې کول په دغه بچو غاویره وې درته اعلان کړل که نه په دغه ښځو غاویره وې د ښځو نه درته بچي را وویستل څنګه چلې در سره وکړو په دغه مالونو کورونو غاویره وې څه چلې در سره وکړو او داسې ونه کړه یوازې په بیت المقدس ورلل دا بخت نصر بادشاه د عراقي بادشاه او جومات یې ولا ټوټې ټوټې ختم یې کړ او د تورات چې څومره نسخې وې د پخوانو کتابونو اور یې ورته که هغه یې پکې واچولې هغه یې وسوځو په لکونو خلک یې مړه کړل ښځې ماشومان بچي او یا زره کسان دی ګرفتار کړل لاسونه خپې یې وله وتړل او دی عراق ته بوتلل او یو لوی جیل کې غون ور واچول په دغه جیلیانو کې یو د دوی دا پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام بیا خو هغه پښتانه وایي اوچو سره لامدم سودي که بني اسرائیلو کې 100,000 قوم و 100,000 څلوېښت زره پکې ګناهګار و 15,000 پکې نیکان نو الله پر حکم وکړ جبریل علیه السلام ته چې ورشه دا کلې پې واړوه هلاک یې کړه وی الله 15,000 خو پکې لګیا دي ستا عبادت کې دی سره څوک وي دی باندې مخکې واړوه په دې نورې وروسته واړوه دا ولې الله دا ولې تپوس ته الله نه نه کېږي خو معلومات دي دا څنګه وی دا 40,000 چې ګناه کوي دا 15,000 ځان له عبادت کې دوی منې کوي نه چې دا ګناه مه کوئ د دین زما په دې خلاف وړه نه دردېږي چې زما دشمني څوک کوي که د دې په زړه دردېدی لږ لاس خو بیا ولې نیولی وی چې یاره مه کوه دا ګناه وروسته به بیا په خپل نیت هر سړی پاسي نیک که نیک پکې مړ دی به په نیکۍ پاسي او که بد مړ دی په بدۍ به پاسي خو دې وخت کې ټولو له سزا او عذاب ورکړه نو 10,000 کسانو کې پړی واچو اتکړی پکې واچول او عراق ته د شام نه بوتله او د شام خشته ځمکه د باغونو ډکې مکمل دا باغونه یې وله پرې کړل دین یې وله ختم کړ مشران یې وله ختم کړل او دی په جیل کې واچول او بعضې ښځې بوتلې دی ځان له وینځې کړې او بچي بوتل هغه خپل غلامان کړل ګوره د خدای عذاب راغی کولی چې د خدای د عذاب مقابله کېږي نه کېږي خو چې کله قوم د الله نه باغي شو نو بیا به الله په مختلفو شکلونو عذاب راولي که نه اوس هم ګورې یاد ساتئ رونو مسلمان د الله نه باغي دی رو رو بغاوت طرف ته روان دی خدای دې خیر کړي یقین کوه زه یېرېږم په دې چې دقسې عذاب په موږ رانشي خلک د علماو خبرې ته غوږ نیږدي د نیکانو خبرو ته غوږ نیږدي د دین خبرو ته توجه بالکل نه ورکوي نو چې دا څومره مونږ له خدای څومره نعمتونه را کړي دي ما بكم من نعمت فمن الله دا ټول نعمتونه په مونږ د الله دي نو موږ د خدای دشمني کوو نو خدای به موږ سره څنګه مینه وکړي ګنټه به ګنټه او ګړی ګړی او قدم قدم موږ لګیا وي د الله خلاف کوو او خدای صبر کوي خو چې کله ونیسي نو بیا نیول بل شان دي او موږ ته خو مثالونه وښول که نه په داس هزاره کې درته زلزله وښوله نږدې درته وښوله داسې زلزله وه چې په زرګونو خلک پکې په هغه زلزله کې لاړل شو او غټ غټ بلډینګونه چې لوی لوی بلډینګونه هغه زمیندوز شو ایو سړي نه چا تپوس وکړو ستا سال دی وی نورې خبرې پرېږده نور دونه راته مه وایه خو د ماسخوتن چې څملاستېدمه نو د بنګلو د نوکرانو او د کروڑونو روپو او د جایداد مالک وم او دې وخت کې دقه د خپلو جامو مالک یې نورې څه نشته ختم بیا درته سیلاب وښاو چې د کوم ځای نه سیلاب دنیا را په مخه کړه او څومره غټ غټ بلډینګونه پکې لاړل لو شو
څومره غټ غټ پلونه یې یوړل او څومره د خلکو ځمکې روانې کړې، اوسه پورې د هغه ځمکې څوک نشي آبادولی او نه هغه پلونه تر اوسه پورې څوک آبادولی شي. اوس درته نور هم ښایي خلک وایي ګراني شوه، چیرې ګران شو، اوړه ګران شو، تیل ګران شو، ګیس ګران شو، بجلی ګرانه شو، بجلی نشته او ګیس نشته. دا د الله عذابونه دي چې په مختلفو شکلونو په موږ د پاسه راځي. د الله عذاب خو یوازې داسې نه چې څپېړ دی نو باسي، نه خو په عذابۍ دی که نه. ته الله خفه کې، ما چې یو سړی خفه کړي زه به څنګه خوشحاله کړم چې زما په لاس کې خوشحالي چېرته هم خوشحالي ورنه کړم. ولې ته ما خفه کړې زه تا خوشحاله کړم. نو موږ د الله خفه کوو، خوشحالي خو د الله په لاس کې ده، نو موږ به الله څنګه خوشحاله سوال نه پیدا کېږي. امقه حالت روان دی مکمل د حضور پاک د وینا مطابق چې کومې غلطۍ بني اسرائیلو کولې نو څنګه چې یو پاڼه د پاڼې سره برابري، پاڼه د پاڼې سره برابر، سپلی د سپلی سره برابر وي، دقسې به دا ګناهونه زما متم کوي. هغه ډول کې اوس مونږ یې دوکې، داکې، دروغ، ټګي، په خپل مذهبي مشرانو بد ویل، د مذهب د ځینو بد ویل، دا زمونږ عادت جوړ شوی او لوی سبب یې څه شی دی؟ د الله نه غفلت. الهاکم التکاثر، مال دې ډېر شي، بچي دې ډېر شي، قوم دې ډېر شي، بنګلې دې ډېرې شي، ځمکې دې ډېرې شي، د الله نه غفلت. دغه غفلت کې هم پراته دی. ټول بوتل الجنه او یا زره کسان قیدیان د عراق په جیل کې ور واچول. چې جیل کې واچول هغه دانیال علیه السلام دا ټول بني اسرائیل په دا جیل کې پې ګرځي، په دې بارکونو ګرځي. ما درته نه وی زمام نه منله نو زم ځان سره برباد کړم او تاسو هم غرق شوې. ښځې څه شوې لاړې، لونه څه شوې پته هم نه لګي، بچي څه شو پته هم نه لګي، کم دولت او ځمکې وې څه شو یې سم پته نه لګي. نه چا له بچي پته لګي او نه چا له ښځې پته لګي او نه خدای دې داسې حالت نه ساتي. هغه ښځې او بچي لونه کافرانو سره پراته دي، دی په جیل کې پراته دي. څه پته لګي چې لور کم کافر سره ده او ښځه کم کافر سره ده، او ښځه مړه ده او که جمدی ده، او لور جمدی ده او که مړه ده، او بچي څه شو زمام نه منل. یاره غلطي شوې ده او به دا ورختېرې دی. اوس څوک وی اوس الله ته رجوع کې، لوی رب ګورې بیا معافي کوي، اوس الله ته رجوع کې، اوس وجاړی خدای پاک ته. نو په هغه جیل کې جړا شروع کړه. ګوره بیا دې خدای معاف کوي. عذاب او تکلیف چې کله راغی الله ته دې رجوع کړه نو الله بیا هم ګورې خوشحالېږي. په هغې خلکو عذاب راغی رجوع یې وکړه، الله معاف کړل. مونږ باندې عذاب ورو شقوار روان دی، دا عذاب هغه قسطونه را باندې روان دي. اوس هم وخت دی که مسلمان الله ته رجوع کړه، ممکن د الله رحم وکړي. نو الله ته رجوع کړه، زاری وکړه، جړاګانې شروع کړې. اتفاق ته ګوره دانیال علیه السلام خو د خدای پیغمبر دی. نو د جیل چې کم حاکمانو او کم داروغه د جیلو او کم د جیل هغه پولیس والا دي، د هغوی په زړه کې د هغه اعتقاد پیدا شو چې دا سړی خو ډېر ښه سړی دی. ښه سړیتوب د اخلاقو نه معلومېږي، دا خو ډېر ښه اخلاق دي. دې خو مونږ سره په جیل کې هېڅ قسمه دا جیلیان خو کله چې ډوډۍ چې کمه میلاو شي جګړه هم کوي که نه. هغه جیل داسې نو لکه زمونږ د جیل چې A کلاس او B کلاس پکې وو. هغه جیل داسې نو چې پکې پکې لګېدلي، پکې کم دی. هغه جیل داسې نو چې ډوډۍ دې پکې ورته د هوټلو نه میلاوي که څه معمولي غوندې دال مال او څه قیسې پیسې او سرمړی ډوډۍ به پکې میلاوېدله. داسې جیلونه نو. الله ته رجوع کړه، الله ته به جړل. دعوت او تبلیغ سلسله مکمل په دا جیل کې جاري وساتله. د جیل د هغې حاکمانو په نظر کې چې دا خو نه جلسه کوي، نه جلوس کوي، نه التال کوي، او زمونږ خدمت کوي په جیل کې دننه، او د جیل صفایي په خپله کوي لګیا دي، ټټۍ په خپله صفا کوي. یاره دا خو ډېر نیکان خلک دی. او دا مشر یې چې دی دانیال علیه السلام دا خو ډېر نیک سړی دی. نو د جیل داروغه او د جیل هغه مشرانو یې په جیل کې لږ ډېر قدر چې دا خدای ته وجړل او معافي د الله نه وغوښته، نو الله رحم راغی. خدای راخه د جیل نه وباسه. نو دغې بختنصر بادشاه یو خوب ولید، ډېر خطرناک خوب یې ولید. چې خوب یې ولیده سهار راغی هغه خپل رعیت چې کوم کاهنان او نجومیانو، زمونږ عالمان دي، هغې خو عالمان نه خو بتپرست خلک دی، چې کوم کاهنان او نجومیان دي هغې یې راغونډ کړی. ما یو خوب لیدلی دی او ډېر خطرناک خوب دی. داسې دی چې ما له خوب نه راځي، اوسه وجود نه مې خولې بیږي ما ته د هغه خوب تعبیر بیان کړي. وی صاحب خوب راته بیان که خوب دې څنګه لیدلی؟ یو خوب مې یېر دی، خوب نه دی یاد، خو حیبتناک مې لیدلی دی. هغې وی صاحب چې خوب ته مونږ ته بیان نه کړې نو مونږ تعبیر دسو بس.
ته مونږ ته خوب بیان کړه، مونږ به تعبیر وباسو. صحیح سبا کې راته خیر دی بیان کا، نو مونږ به تعبیر وباسو. بادشاہ وی خوب مې یې دی، ما ته خپل خوب هم یادوي او تعبیر به مو باسي. او که درې ورځې کې دنه مراته دا خوب یاد نه کو، تعبیر مو نه سمند نه وباسم. یې بادشاہ مونږ ته خوب نه څه خبرې، ګوره زورور خواره زمانه کې شته کنه، مونږ ته خوب څه خبرې، ته خوب وایې مونږ تعبیر. وی تاسو باندې دا دومره پیسې زه لګوم او علم نجوم درته ښیم او تاسو کاهانت زده کوئ، کاهنان هم کې کړئ او سحر زده کوئ، نو تاسو خو دعوې کوئ کنه چې مونږ ته د غیب علم دی. سبا چې څه کېږي هغه مونږ درته ښایو. نو دا د غیب علم چې تاسو زده کړی ما ته زما خوب بیان کړئ کنه، زما پیسې ما څه راکړې کړې، په ما اسې سکولونه او مدرسې جوړې کړې دي. دا کاهنان ولې اوس هم دا د غیب دعوې ماوې کوي. د اخباراتو کې کله کله زه د اشتهارات وینم نو خندام راشي او خفم شم، د مسلمان په دې حال له خفګانم راشي. وی راشه مونږ سره ملاو شي، انعامي بانډ نمبر درته ښایو. راځي که نه راځي؟ انعامي بانډ نمبر درته ښایو او امتحان د کامیابۍ هغه اصولونه درته ښایو. نو زمونږ خلک ناپوهه دی که نه، لاړ شي پیسې میسې ته والي او څه چل ول ورسره وکړه. لکه کاغه ته دومره پوهه وې چې تا د انعامي بانډ ښایي چې کوم بانډ به راخېږي، نو دغه بانډ ځان له ولې نه الي چې د کوڅې د ناستې نه خلاص شي. هغه فوټپاث د پاسه غریب ناست دی، پېښور کې ځان له راپوټې دوکانګې نیولې دی او ټول چینم راکاږي، نو ځان په غم اخته دی، پیسو ته د بل جیب ته سترګې نیولې دي، نو خو دغه بانډ نمبر یې ځان له معلوم کړي، روزي کروڑونو روپۍ به روزي نه به خلاص شي. او چې تا ته ستا بچې پاس کولی شي نو خپل دې پاس کړي چې د پلوین او غریبۍ کې غم نه به خلاص شي. یو ځل پېښور کې روان وم دې بالا حصار سره، هلته دا جادوګران دا دغه ناستي دا مرغو والا دا کتابونه زما یو مریض ته پوست تلم، تېز وم خیال مې نو زما دې پیسې ته یې ګوتې واچولې، ایله یې غورځولی به خدای دا سم چې مې وکتل دا خدای والي دا سخا نسواري دی او دا زیل غاښونه یې نیولي دي او لاندې ناست او مرغۍ ورته ناست وي. ما ویل خدای ظالم اوس په دې پټ را غورځولی یم، خیر دی. وی دلته راشي چې قسمت ته ټیک کړم. الله اکبر. ما یې زما قسمت الحمدلله ډېر مزېدار دی او ډېر د خدای نه په خپل قسمت خوشحال یم. خپل ټیک کړه چې د دې ناستې نه خلاص شي، دې مرغو نه خلاص شي. ته د کور د خدای عبادت وکړې چې د بالغ ته ډډه وې په پوزه کې د خړ پوزه کې د پاسه زه بابا وایي مونږ څه پته وه. دغه زموږ د خلکو کار دی. څوک هغلته اخبار کې وایي ګارنټي کې ساتھ، ګارنټۍ سره بچې ورکو، ګارنټۍ سره زوی ورکو. الله اکبر. ګارنټۍ زوی ګارنټي تا سره خدای فیصله ده. یهب لمن یشاء اناثا ولمن یشاء الذکور. چاله لونه ورکوي چاله زامن او یزوجهم ذکرانا و اناثا، چاله هلکان جنکې دواړه ورکوي. ویجعل من یشاء عقیما. خدای وایي زه څوک شان جوړوم. نو چې خدای څوک د چا له شانتوب فیصله کړي دا ګارنټۍ والا زوی ورکولی شي. خدای چې د چا د لونو فیصله کړي دا ګارنټۍ والا به له زامن ورکړي. نو موږ دومره ناپوهه یو، د غیبو دعوې به خلک کوي، موږ به زر ورځو نه ولې پام کوو او دله پوهه ده که نه، د ډېر لوی علم کړی. د غیب علم چا سره دی؟ قل لا یعلم الغیب الا هو. قرآن یو آیت نه دی، په سوونو آیتونو کې دي چې د غیب علم صرف الله سره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ملاستو یو ماشومې تمبل و، چې تمبل یې و نو په هغه تمبل کې یو ټکی دا وایي چې وفینا نبی یعلم ما فی غدی. وایي مونږ کې داسې پیغمبر دی چې د سبا علم ورسره دی. حضور پاک وایي دا ټکي مه وایه، مخکې چې د نورې کومې غزلې وي هغه وایي دا به پکې نه وي، نور شعرونه وایه. د غیب علم چا سره دی؟ الله سره، بنده سره نشته. نو اوس هغه ورته وایي چې تاسو خو په ما یونیورسټۍ کالجونه جوړ کړي دي او تاسو دعوې کوئ چې زه کهانت زده کوم او دا ساحران جوړ شو او تاسو جادوګران جوړ شوئ، نو تاسو دعوې خو کوئ چې مونږ ته د غیب علم دی، که نه زما خوب معلوم کړې که نه. چا به ماله به خوب هم معلومه وی او د خوب تعبیر به معلومه وی، او که معلوم نه که 3 ورځې الټیمیټم، نو 3 ورځې دنده کې سرمنده نه وباسم. نو جومیانو لاسونه رپېدل چې دا څه پیغام واورېدو، مونږ دلته د خوب نه څه خبر یو چې د څه خوب لیدلی او بادشاه نه خوب یې دې کې خبره خواره شوه. دا خبرې ډېرې زر خورېږي، زمونږ د غریبانو دا قصې چې وي دا دومره نه خورېږي او دې بادشاهانو چې مسلې پېښې شي دا زر خورېږي. تاسو وګورئ که نه هاي میمو سکینډل او بل سکینډل دنیا کې خبر ده. جیل ته خبره ورسېده، دانیال علیه السلام د جیل هغه داروغه زوالرې وایي داسې کار دی، تاسو بادشاه خوب لیدلی او تعبیر غواړي او خوب هم غواړي. وایي ما ته دا خوب هم معلوم دی او تعبیر ما ته معلوم دی. او لږ شه بادشاه ته دې ووایه چې دغسې جیل کې یو سړی دی
او هغه ته ستا خوب هم معلوم دی او ستا د خوب تعبیر هم معلوم دی او دی کې داروغه ته وایي ستا هم خیر دی او زما هم پکې خیر دی وایي ستا پکې دا خیر دی چې ستا ته به بیلې ولګي درجه به دې اوچته شي نمبر به دې زیاتې شي ترقي به درته میلاو شي او زما پکې دا خیر دی چې ممکن ده د جیل نه وځم دا مرګري د جیل نه وباسم د جیل داروغه وایي چې ګورې زمونږ دا بادشاه ډېر سرکشه دی او اسې نه چې زه ورشم او نه راته خوب معلومي او نه راته تعبیر معلومي نو مونږ پې بېغمه نه کوې مونږ له کارونه ګورې او وی نه کنه زه دعوی سره درته وایم چې ما ته خوب هر څه معلوم دي خو ته ورته ووایه دا داروغه له بخت نصر ته وایي چې دغسې ما سره جیل کې سوي یو قیدي دی ډېر ښه سړی دی او ټول صفتونه یې وکړل هغه قیدیانو کې دی چې هغه د شام نه موږ وروستي دي ډېر نیکان خلک او ډېر عبادت گزار دی او دا مخې رڼا کوي او هغه دا دعوه کوي چې ستاسو د بادشاه خوب هم ما ته معلوم دی او تعبیر یې ما ته معلوم دی وایي شاه به فورا یې راوله خشته جامې ورته واچوه جیل نه وباسه خپلې جامې ورته واچوه حاضر کړه د جیل هغه داروغه راغې او دانیال علیه السلام ډېر ښکلې مزېداره جوړه راوړه یې ورته واچوله وی راځه ستا خو کار وشو بادشاه له دې بولو چې لال بخت نصر په خپل تخت ناست وی ورغې سلام یې ورته وکړ داروغه ورسره دی نو دې بال اوچت کو په تخت کې وی زما خوب تا ته معلوم دی ما ته زما خوب ویلی شوی یو څه او تعبیر به مو وی او بالکل وی خدل ترازه په تخت کې او چې څومره کاهنان او نجومیان او دا خلک ناست دي وزیران دام په دربار کې ناست بادشاه ورته ویل اول د یو تپوس کوم وی زما د دربار خدا طریقه ده چې څوک دلته راشي ما ته سجده کوي تا ما ته سجده ولې ونه کړه زما تعظیم دی ولې ونه کړه اوس که دانیال علیه السلام ورته دا وایي ګوره پیغمبر ګوره عقلمنه وي پیغمبر له خدای ډېر عقل ورکړي کا ورته دا وایي چې نه صاحب زه خو پیغمبر یم پیغمبران خو چاته سجدې نه کوي که دا ورته وایي چې ما ته خو خپل خدای ویلي دي دا خو ګناه ده نو ممکن ده چې سلا وله ورکړي هغه جذباتي بادشاه و د دوی دشمن و او ورته څه وایي وی صاحب زما یو مالک دی دا دانیال علیه السلام ورته وایي زما یو مالک دی او زه ورته رب یم ته چې څنګه خپل ورته رب وایي هغه مالک هغه رب ما له ستا د خوب پویه را کړې ده نو که ما تا ته سجده کوله نو ستا نقصان او زما نقصان وی زما څه نقصان دی او ستا څه نقصان وی زما دا نقصان و چې ما له د خوب پویه را کړې ده چې دا کوم خوب تا ته اوس بیانو د دې علم یې را کړی دی نو که ما د هغې مالک ما ته دا ویلي دي چې ته به ګورې سجده بل چاته نه کوې صرف ما ته به کوې نو که ما اوس تا ته سجده کړې وي نو ما نه به دا علم والي نو زما هم تاوان شو ستا هم تاوان شو که نه چې د خوب علم را نه لړ نو ته به دقسې ناست دی او څوک درته خوب بل څوک نه شي ویلی یاره وایي ته خو ډېر هوښیار یې وایي زه د خپل اور عبادت کوم خو چې مخامخ ورته ناست دی نو سر ورته ښکته کوم او چې دې خوا شم نو بیا پرې پروا نه ساتم خپل کار به کوي او ګوره ستا مالک چې دی هغه ته نینې او بیا هم ته دونه قدر کې بیا هم ته دومره لحاظ کې ته خو ډېر ښه سړی یې وی ښه اوس ووایه زما خوب څنګه دی ما څه خوب لیدلی دی ته مغرب ته ورسېد او دا بوت سر د سرو زرو دی سر او سینې د سپینو زرو ده او دا خېټه د تانبې ده او دا پتونانې د پیتلو دي او د کونډو نه لاندې د خپې د اوسپنو دي او دا لاندې د پنجې د خټو دي او ته ورته حیران ګورې چې خدایه دا لا څنګه بوت دی او هر اندام یې خپل چمک وایي سر یې د سرو زرو چمک وایي سینې د سپینو زرو پړق وایي خېټه یې د تانبې پړق وایي رولونه یې د پیتلو پړق وایي او لاندې خپې د اوسپنې چمک وایي او لاندې خپې په خټو کې نو ته حیران یې چې دا نقش و نگار والا خشته بوت دا دومره غټ بوت او دا لاسونه مشرق مغرب ته رسېدلې او عجیبه دا ده چې خپې د خټو دي په خټو په خپو سیندې ټینګ ولاړ دی وایي ته په دې سوچ او په دې فکر کې چې دې کې د باره نه یو غټ کاڼی را پرېوته د دې بوت په سر باندې د اسمان نه یو کاڼی راغی او دا بوت یې وو او چې د دې بوت دا سر یې سینګ وو نو دې ایره ایره که ختم یې کړه د ده نه یو وجود جوړ شو هغه سره سپین تانبه پیتل اوسپنه ټول ویلی شو یو وجود ته جوړ شو مخکې خو سره ځان له سپین زر ځان له پیتل تانبه ځان نه وه اوس ټول ګډوډ شو هر څه ګډوډ شو او هغه کاڼې غټېده 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 د بوت هغه ځای د اسمان د ځمکې پورې هغه کاڼې ونیوه وایي په دې سوچ کې وي چې راویښ شوې
خوب می دی تما چې سوې دقه سي دی به دقه ټکی ویلي دی الله اوس مهرباني وکړه ما دې تعبیر بیان وې صفا خو نشته چې ما درته سوې درې خوب تا چې سړي دی وې چې ما سینګ لیدې پورا ټک پټک دی راته دقه سي خوب وې ما نه یې روایت دی کړه اوس تعبیر راته وای اوس به ته وایې چې د غیب علم خو ما سوا د الله نه بل چا نشته نو دا دانیال علیه السلام د خوب نه خبر شو نو پیغمبر تم ګوره د غیب علم نشته دا په طریقه د معجزې ورته خدای پاک بعضې څیز وښیي بعضې ورته نه ښیي لکه د به د هغې مثال درکړم معجزه څه ته وایي حضور پاک مبارک دا معجزه وه چې په خوراک کې به برکت پیدا کېده د 3 کسانو خوراک کله 300 کسانو هم خوړلی دی دونه برکت په پکې لیکن کله کله ورځې نار دی او په خېټه کاڼي تړي معجزه د انسان د پیغمبر په اختیار کې نه هغه د الله په خوښه ده چې الله کله وغواړي نو معجزه ښکاره کړي او چې الله کله نه غواړي نو نه ښکاره کړي کله ورځې نار دی ډوډۍ نشته او کله د 2 کسانو د 3 کسانو د یو جامپیو نه 300 کسان مړېږي نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه د چا په اختیار کې الله چې الله کله غواړي صادره کی چې وینه غواړي نه صادره او علم د عالم په خپل اختیار کې لکه مثلا زما د سیکلو د پنچر د جوړولو علم دی نو د شپې پنچر لګولې شم او د ورځې لګولې شم او سهار لګولې شم او ماښام لګولې شم هغه د ما چې تر څو میلاد کې نو دا علم زما شته نو دا پیغمبر کدا خبر ورکړه نو دا د معجزې په بنیاد پیغمبر له معجزې الله وتعالى کې واجب له خبرې ورکړه دا معجزه ده دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر پیشنګویا ورکړي سبا بداسي کېږي بلوز بداسي کېږي او د معجزې په بنیاد کله چې خدای غواړي نو دا خبر ورکړي کله چې خدای نه غواړي نو نه ورکړي بیبي عائشه صدیقه رضی الله عنها په یو سفر کې ول حضور پاک سره او دا غي نامې لوښ خلک ورپسې ګرځېدل عمل نه پیدا کېد نماز وخت او بنشتا خلق راغله حضرت ابوبکر ته وی دا ګور عائشه ستاسو لور دلاسا خلق په مصیبت کې پراته دي دې عمل روکړي دي او خلق اوس عمل پسې ګرځي نبی اسلام داغه په طلب کې صحابه ګرځي او بنشته اوس بس کېږي نو ابوبکر راغی عائشه صدیقه باندې لیکوال او نبی اسلام داغه په پتون سره خودو او اذا قیدین شم کله کوم نبی اسلام راوي کېږي وی تا ستاسو دلاسا خلق یې سار دي او بنشته نو بیا خدای ته تیمم آیت نازل کړ چې وبني تیمم بواه لیکن عمل پسې ګرځیدل عمل نشته چې اوخه پاس او د اوخ لاندې عمل پروت نبی علیہ السلام ته پته نه لګیږي چې د اوخ لاندې عمل پروت دی خلک ورپسې ګرځي ولی دغه وخت خدای پاک ورته د علم ورنکړ وخت ورته خدای د علم ورکړي نو کله چې وغواړي الله نبی علیہ السلام ته لکونو اربونو سيزونو علمونه ورکړي د مستقبل درسته زمانه خدا د معجزې په بنیاد معجزه د الله په اختیار کې چې وغواړي خبر ورکړي چې ونه غواړي نو خبر نه ورکړي او کله غیب علم نو بیا خو په هر څه به خبردار او هر وخت به خبردار نو دانیال علیه السلام چې ورته کله دا خو بیان کړ بادشاہ بوخت نو سر پوي شو خو دا خو واقعي پوي سره دې ما خو ویشا به تعبیر راته وای وی دا تا چې کوم بوت لید دا د دنیا قومونه دي د بوت په شکل تا خدای پاک خو دا سر دا سرو زرو سر کې تا د بوت لید دا ستا عراقي قوم دی په زمانه کې د عراق قوم ډېر متمدن دا ستا قوم دی او نن په ټوله دنیا کې ستا د سر حیثیت دی ستا قوم د سر حیثیت دی لکه امریکا چې نن د سر حیثیت لري سپر طاقت یې ته بیا ورپسې دا سینه چې دا بل قوم دی دا ستا نه لاندې ستا نه پس به د دې قوم حکومت په ټوله دنیا راځي دا به څوک دا به ترکیانې دا وي دغه شکلونه دي ورپسې لاندې بیا تانبه ده دا د سرو خلقو د سور قوم نشان دی دینه پس بر هغه خلق سپر طاقت جوړیږي دا غیبت شي برازي او بیا لاندې پتونان د پیتلو دي زیال قوم چې کم مخونه زیال دي په دنیا کې دا غي حکومت برازي ابا سپر طاقت دي او بیا لاندې د خپې توري دي د تور خلقو لکه د نایجیریا والا د سودان والا حبشه والا د دې خلقو دا سپر طاقت دي دا غیبت شي برازي او لاندې دا چې کمې پنځه د خټو دي نو بیا په اخر کې د خزو حکومت راځي خزبه بادشاہی او کمزوری حکومت بیوی اغی تا اشارت تے او چې دا کمکانی پسر را پریوتا او دا قومونه او طاقتونه دلی ورکل دا آخر زمانی دا پیغمبر مثال دی دا ټول قومونه او طاقتونه با یو شان کی راغون بیگی اغی که با بیا دا تور و سپین تمیز نی اوس خطوه زمان قوم سور قوم دی دا دی بادشاہی دا
د امریکا کې یو زمانه کې هم دغسې وه د تورو د سپینو منځ کې جنګ و سپینو به یې مونږ غوړئ او تورو به یې مونږ غوړئ اوس هم د قومیت په بنیاد یو قوم وي زما قوم او بل وي زما قوم دا قومیت صرف د معرفت دپاره دی نو نبی علیه السلام مبارک مثال د کاڼي دی چې راشي د دنیا دا ټول قومونه او دا تهذیبونه دا به ختم کی دا به یو شان شي او د دې بت په ځای به د نبی علیه السلام دا سلطنت او د هغې حکومت او د هغې خلافت او دور دنیا به ډکوي دا یې د خوب مثال همدقسې وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک دنیا ته راولېږي نو ټول قومیت او د قوم فخرونه دی ختم کړل اعلان یې وکړه د عرفات په میدان کې وی خبردار ای خلکه وی د قومیت او د مال دولت په بنیاد لویي دا نن زما د خپو لاندې پرته ده که فضیلت حاصل ته انسان ته نو په تقوا په پرهیزګارۍ حاصل لا فخر لعربي على لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى دا عربي په عجمي او دا عجمي په عربي ایس فضیلت نشته د تور په سپین او د سپین په تور ایس فضیلت نشته که فضیلت او بهتري د هغه په تقوا ده چې څوک د الله نه زیات پرهیز کوي یریږي او په ده زړه کې تقوا پرته ده هغه خدای په نزد د لویې درجې خاوند دی بلال حبشي دی ولي تک تور دی تور او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله زه جنت ته تللی یم کلما لفظ دی ګورې په حدیث نو ما بلال ستا د پیزار قدم خپل ځان نه مخکې اورېدلی دی ګرځي په ځمکه او د پیزار قدم یې د نبي علیه السلام نه مخکې روان دی زموږ د طالبان دلته سوال کوي وی دی خو خادم دی خادم خو وروسته روان دی دا د نبي علیه السلام نه دی مخکې شو چې اواز مخکې د پیزار اورېدلی کېږي وی نه خادمان دوه قسمه یو هغې چې هغه د بادشاه نه مخکې روان وي لار ورته برابروي میدان ورته صفا کوي دا هغه خادم دی نو خدای څونه بهتري وله ورکړه د حضور پاک مؤذن او بانګ ویونکي او یو ځل ورته نبي علیه السلام فرمایي مسکي او خندل وی ورسره خوشطبي به یې کوله صحابو سره یې خوشطبیتۍ کړې وی بلاله ستا د جنت ښځه ما لیدې ده حضرت صاحب څنګه دې لیدې ده وی یو جنت کې روان وم یو اعلی محل و دا محل په خوا کې یو خشته وله وه او په هغې یو ښځه یو دس مخ اینده نو چې په مخ به اوبه واچولې نو هغه به اوبه به واپس داسې پرېوتې لکه د ملغلرې چې لاندې غورځېږي نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا محل د چا دی او دا ښځه څوک ده نو هغه جبریل علیه السلام یې پخپله ترې تپوس وکړه نو ما د هغې نه تپوس وکړو چې دا محل د چا دی او ته څوک یې وایي دا ستا یو امتي دی بلال ابن رباح حضرت بلال دا د هغه محل دی او ته څوک یې وایي زه هم د هغه په انتظار شپې ورځې تېروم اړوم راغلم دغه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه محل هم لیدلی دی هغه ته یې وایي ستا محل مې هم لیدلی دی او زړه مې وشو عمره چې ستا دې محل ته ورننوځم خو بیا ستا غیرت را مخکې ته ډېر غیرتي چې نه غوسه دې در نه شي حضرت عمر وجړل ابیکا غار یا رسول الله زه په تا غیرت کوم چې ته ورننوتې خو زما دپاره به دا ډېر لوی فخر او برکت نو ابو لهب تک سپین خشته ښکلې ابو جهل د قوم سردار عتبه امیه د قوم سرداران تقوا پکې نشته ایمان پکې نشته جهنم خشاک او بلال تک تور صہیب او دارنگی دا سلمان او دا خباب دا غلامانو لیکن تقوا پکی دا نو دا جنت سرداران دی نو نبی علیہ السلام مبارک ذات پت ختم کا دا پا ہندوانو کشتا دا چوت قوم دی او دا فلان کی قوم دی او دا فلان کی قوم دی دا قوم با بادشاہی کئی او دا با بادشاہی نکی نا دا پکی نشتا اسلام دا رنگ نسل دا قوم تفریقہ مکمل ختم کرا فرق دی او بهتری دا هغه په ایمان په اسلام او په تقوا باندې نو جناب داوی د نبی علیہ السلام مثال شو نو بخت نصر څه چلو بخت نصر هغه ته وایا اوس بلاسې مهرباني به وکړي چې ته زما وزیري دانیال علیہ السلام دی تعالی خدای ډېر پوهه درکړي او عقل یې درکړي ته ما لا بار کېږي نه ما سره به ته وزیر او نور مطالبه وی زما قوم جیل کې پراته دی وی دا به عزت سره خلاص کوم بالکل عزت سره او زما د قوم لونه او زما د قوم خویندې هغه ستا د سپایانو د فوج په غلامۍ کې دي وی بالکل به خلاصې وی دا به خلاصې کړم ستاسو بچي به هم آزاد کړم او د چا چې کوم بچی دی هغه د قریبوزي
او د چا کومه ښځه ده او ته به ما سره وځې وی نه صاحب زما بله مطالبه ده زه به ستا د سلطنت لاندې وخت تېروم خو ما به خپل شام بیت المقدس ته لېږي چې زه خپل علاقه آباده کړم ډېره ښه ده او مغه شام یې واپس وله ورکړه هغه بیت المقدس واپس وله ورکړه هغه ښځې بچي لونه چې کوم غلامانو په عزت ورته واپس میلو شو خو سزا خو یې وسکله که نه الله سزا ورکړه خو چې بیا الله ته جړه او فریاد وکړه انابت الله راغی الله ته جړه او فریاد وشو نو الله بیا معافي وکړه رونو دقه دور روان دی ګورې د خدای د عذابونو مختلف شکلونه په موږ د پاسه را روان دي دا ګراني ده او دا بیماري ده او دا ماشي دی او دا فلانکې وایرس دی او ډینګي وایرس دی او دا فلانکې دی او فلانکې دی او فلانکې دی دا ټینشن موږ د دماغو کې جوړ دی دا سوچ او غلط فکرونه سوچونه زمونږ په دماغو کې پراته دي دا موږ د خدای نه لرې یو خفه کېږي